ګرانو کتونکو نن په دغه ویډیو کې به مونږه نیمز آف ایلنسز یا نیمز آف سیکنس یعنی د بیماریانو نومونه زده کوو. ایلنسز هم ویل کېږي بیماریانو ته او سیکنسز هم بیماریانو ته ویل کېږي، خو یوازې مونږ به د بیماریانو نومونه نه زده کوو، د سره سره به مونږ دا خبره هم زده کوو که چېرته مونږ یو ملګري له په لاره کې مخې له ورشو نو هغه ته به بیا مونږ څنګه وایو په انګلیش کې چې فرض کا ما ته زړه خرابېږي، زما تبه ده، زما مرۍ خرابه ده، یا دغسې مونږ له یو ملګری مخې له راشي نو هغه به مونږ ته دغسې خبرې څنګه کوي. خو یوازې دا به هم نه زده کوو، د دې سره سره به مونږ دا خبره هم زده کوو چې که چېرته مونږ ډاکټر له لاړ شو نو بیا به ډاکټر ته مونږ دا خبره څنګه کوو چې ډاکټر صاحب زما ټوخی دی، یعنی په ما ټوخی دی، دغسې زما تبه ده، زما خېټه خرابه ده، زما وهم دی. او که چېرته یو ملګری خپل بوځو نو بیا به دا څنګه ډاکټر ته وایو چې ډاکټر صاحب زما نه، زما د دې ملګري معده زخم ده، دغسې قبضی دی، بدهضمي ده وغیره وغیره. نو نن په دغه ویډیو کې به دغه هر څه مونږه زده کوو، هم د بیماریانو نومونه او هم به دا زده کوو چې چا ته به څنګه وایو، یو ډاکټر ته، یو ملګري ته، پلار ته، رور ته. نو د ټولو نه اول زده کوو په اول نمبر باندې زړه خرابېدل. دا یو مرض دی او دې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي نازیا، یعنی که چېرته تاسو ته زړه خرابېږي نو زړه خرابېدلو ته په انګلیش کې ویلی کېږي نازیا. خو که چېرته بیا تاسو یو خپل ملګري ته یا ډاکټر له لاړ شئ او ډاکټر ته وایئ چې ډاکټر صاحب ما ته زړه خرابېږي، یعنی زه د زړه خرابېدلو مریض یم، نو د دې لپاره ته بالکل تاسو ویلی شئ I have nausea. د I have nausea مطلب دا دی چې زما د زړه خرابېدلو مرض دی، یعنی ما ته زړه خرابېږي. په دویم نمبر باندې لوز موشن ویلی کېږي خېټې خرابېدلو ته، یعنی که چېرته ستاسو خېټه خرابه وي او تاسو ډاکټر له لاړ شئ نو بیا تاسو بالکل ډاکټر ته ویلی شئ I have لوز موشن. د لوز موشن مطلب دا دی چې زما خېټه خرابه ده. د I have لوز موشن مطلب دا دی چې زما خېټه خرابه ده. خو که چېرته اوس تاسو یو بل مریض بوځئ، یو بل کس ډاکټر له بوځئ او هغه چېرته خبرې نشي کولی، د هغه په ځای باندې تاسو ورته وایئ چې ډاکټر صاحب د ده خېټه خرابه ده، نو تاسو بیا داسې نه وایئ چې I have لوز موشن، تاسو به بیا وایئ he has لوز موشن. نو بیا د he has لوز موشن مطلب دا دی چې د ده خېټه خرابه ده. دغسې هلوسینیشن ویلی کېږي وهم ته، یعنی که چېرته تاسو یو چا ته وایئ چې زما وهم دی، وهم ویلی کېږي زړه خوړلو ته، یعنی په نه خبره باندې سوچ فکر کول، په نه خبره باندې زړه خوړل، دې ته ویلی کېږي وهم. تاسو چا ته ویل غواړئ چې زما وهم دی نو تاسو بالکل ویلی شئ I have hallucination او مطلب یې دا دی چې زما وهم دی. په څلورم نمبر باندې کانسټیپیشن ویلی کېږي قبض ته. بخښنه غواړم خو قبض یو داسې بیماری ته ویلی کېږي کله چې انسان د په ډکو میتیازو کې تکلیف وي، دې ته ویلی کېږي کانسټیپیشن. او که چېرته تاسو یو مریض ډاکټر له بوځئ او تاسو ډاکټر ته وایئ چې د ده قبض دی نو بالکل تاسو ورته ویلی شئ he has constipation، مطلب یې دا دی چې د ده قبض دی، یا ورته وایئ چې زما قبض دی I have constipation. او په پنځم نمبر باندې وامیټینګ ویلی کېږي الټیان ده. که چېرته ستاسو د الټیانو مرض وي، تاسو الټیانې کوئ نو تاسو بالکل دغې ته په انګلیش کې ویلی شئ وامیټینګ. کاف COUGH کاف، او کاف ویلی کېږي ټوخي ته، یعنی کانسی. فیور FEVER فیور، او فیور ویلی کېږي بخار ته، یعنی تبې ده. که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې زما تبه ده نو بالکل تاسو ویلی شئ I have fever. فلو FLU فلو، دا ویلی کېږي زکام ته. که چېرته تاسو یو کس په اړه خبره کوئ او تاسو وایئ چې هغه ځکه نه راځي چې د هغه زکام دی نو تاسو بالکل ویلی شئ he has فلو. او په اووم نمبر باندې
throat ویل کېږي د مرۍ خرابېدلو ته. که چېرته ستاسو مرۍ خرابه وي نو بالکل دغې ته په انګلیش کې ویل کېږي sore throat. په 8 نمبر باندې hurt burn ویل کېږي د زړه سوځېدلو ته. او په 9 نمبر باندې الرجي خو به زه امید لرم چې تاسو پیژنئ. نو بالکل که چېرته ستاسو الرجي وي د یو څیز نوم الرجي وي نو بالکل تاسو ویلی شئ I have allergy. په 10 نمبر باندې ملیریا یو داسې تبه وي موسمي بخار چې ورته ویلی کېږي موسمي تبه یعنی ملیریا. ټمپریچر ویلی کېږي حرارت ته. سټمک السر ویلی کېږي د معدې زخم ته. که چېرته ستاسو د معدې زخم وي نو بالکل تاسو دغې دپاره سټمک السر استعمالولی شئ. که چېرته تاسو ډاکټر له لاړ شئ نو بیا تاسو ډاکټر ته بالکل ویلی شئ I have stomach ulcer. هیک آپ د هیک آپ معنی ده هچکي خو زه امید لرم چې تاسو به پیژنئ. ټانسیلیټس ویلی کېږي ګلې. په پښتو کې ورته مونږ ټانسرې وایو یا ورته بل څه تاسو استعمالوئ خو دغې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي ټانسیلیټس. ډیزیز ویلی کېږي بیماری ته. که هر قسم بیماری وي نو هغې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي ډیزیز. کینسر هم یو داسې مرض دی ډېر زیات خطرناک مرض دی او دغه لفظ مونږ په پښتو کې هم کینسر استعمالو او کینسر ته په انګلیش کې هم کینسر وایي. پایلز ویلی کېږي بواسیرو ته. که چېرته تاسو یو مریض ډاکټر له بوځئ لا چېرته تاسو له یو څوک په مخه درشي او تاسو ورته وایئ چې زما بواسیر دی I have piles. یا د یو هلک د بل چا په باره کې خبره کوئ نو تاسو بیا بالکل ویلی شئ he has piles. ایچینګ ویلی کېږي خارښ ته. اردو کې ورته خارش وایي او په پښتو کې ورته مونږ خارښ وایو. دې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي ایچینګ. پین ویلی کېږي درد ته. یعنی هر قسم درد چې وي نو دغې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي پین. ویکنیس ویلی کېږي کمزورۍ ته. یعنی که څوک کمزوری وي نو کمزورۍ ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي ویکنیس. ډیزینس ویلی کېږي چکر ته یعنی د سر چکر ته. مونږ ته په پښتو کې سر ګرځېدل وایو او په انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي ډیزینس. انډایجسشن ویلی کېږي بدهضمۍ ته. یعنی کله چې زمونږ یو څیز نه هضمه کېږي روټۍ هم نه هضمه کېږي بل څیز هم نه هضمه کېږي نو دغې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي انډایجسشن. که چېرته تاسو یو مریض هسپتال ته بوځئ ډاکټر لی بوځئ او تاسو ډاکټر ته وایئ چې ډاکټر صاحب د بدهضمي ده نو بالکل تاسو بیا ویلی شئ he has indigestion. مطلب دا شو چې د بدهضمي ده. ګیس پرابلم ویلی کېږي ګیس ته. کله چې ستاسو ګیس وي نو دغې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي ګیس پرابلم. انیمیا ویلی کېږي خون کی کمی یعنی د وینې کمی. دې ته ویلی کېږي انیمیا. کیډني ډیزیز معنی ده د ګردو بیماری. که چېرته ستاسو د ګردو بیماری وي نو بیا بالکل د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي کیډني ډیزیز. آرترایټس او د آرترایټس مطلب دا دی د جوړونو درد. یعنی که چېرته ستاسو په جوړونو درد وي نو بالکل د جوړونو درد لپاره په انګلیش کې استعمالیږي آرترایټس. پیرالایسیس ویلی کېږي فالج ته. یعنی که چېرته د چا فالج وي څوک فالج والی وي او تاسو یې هسپتال ته بوځئ نو بالکل تاسو بیا ډاکټر ته ویلی شئ he has paralysis. مطلب دا شو چې د فالج دی. سټروک STROKE او سټروک بیا ویلی کېږي د دماغو فالج ته. مایګرین ویلی کېږي نیمسري ته. پښتو کې ورته مونږ نیمسری وایو او
د دې اصل کې معنی ده کله چې زمونږ په نیم سر باندې درد وي د سر په یو حصه باندې درد وي کېدای شي دغه تاسو پیژنئ یعنی نیم سري ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي مایګرین د سر چکر ته سر ګرځېدلو ته ویل کېږي ډیزینس او نیم سري ته ویل کېږي مایګرین میموري لوز ویل کېږي یاداشت کی کمی یعنی کله چې ستاسو نه یو خبره هیر کېږي څوک درته یو خبره وکړي او هغه ستاسو نه هیر کېږي 10 منټه پس 15 منټه پس ګنټه پس نو دغه ته په انګلیش لینګویج ویل کېږي میموري لاس سټریس ویل کېږي ذهني دباو ته کله چې تاسو په دماغ باندې بوج وي نو دغه ته ویل کېږي سټریس که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې زما په دماغ باندې بوج دی نو تاسو بالکل ویلی شئ I have stress ډایبټیز او ډایبټیز ویلی کېږي شوګر ته که چېرته ستاسو شوګر وي لا د بل چا شوګر وي نو تاسو بالکل ویلی شئ یو چا ته چې he has diabetes د he has diabetes مطلب دا دی چې د هغه شوګر دی آسما ویلی کېږي سالنډي ته کله چې زموږ ساره ماتیږي نو دغې ته ویلی کېږي په انګلیش لینګویج کې آسما ډپریشن ویلی کېږي خفګان ته کله چې مونږ د یو څیز په باره کې ډېر زیات سوچ فکر کوو ډېر زیات خفګان کوو نو دغې ته ویلی کېږي ډپریشن انزایټي ویلی کېږي بېچیني بېقراري بېصبري کله چې تاسو ډېر زیات خفه یې د یو څیز په باره کې بېچینه یې بېقراره یې نو دغې ته ویلی کېږي انزایټي او که چېرته تاسو د یو بل چا په باره کې وایئ چې هغه بېچینه دی بېقراره دی نو بالکل تاسو ویلی شئ he has anxiety یعنی د هغه د بېچینۍ بېقرارۍ مرض دی هرټ اټیک ویلی کېږي د زړه دورې ته یعنی په زړه باندې چې کله ستاسو دوره راشي زړه ته اټیک وشي نو دغې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي هرټ اټیک اپیلیپسي او د اپیلیپسي معنی ده میرګي یعنی دا یو داسې مرض دی چې تقریبا تاسو به یې پیژنئ میرګي دې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي اپیلیپسي ټیومر ویلی کېږي ریسولی ته ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یې یو ځل بیا یې ریپیټ کوو وامیټینګ الټیا نازیا د زړه خرافېدل کاف ټوخېدل فیور تبه یا بخار فلو زکام سور تراټ د مرۍ خرابېدل لوز موشن د خېټې خرابېدل هیلوسینیشن وهم هرټ برن د زړه سوځېدل الرجي ملیریا موسم بخار یعنی ملیریا کانسټیپیشن قبض ټمپریچر حرارت سټامک السر د معدې زخم دې ته به سټومیچ نه وایي زیات خلک دې ته سټومیچ وایي څوک ورته بل شان څه نوم وایي خو د دې صحیح پروناونسیشن دی سټامک او سټامک السر ویلی کېږي د معدې زخم ته هیک آپ هچکي ټانسیلیټس ګلې یعنی ټانسري ډیزیز بیماری کینسر پایلز بواسیر ایچنگ خارخ یا خارش پین درد ویکنیس کمزوری ډیزینس سرګرځېدل یعنی چکر انډایجیشن بدهضمي ګیس پرابلم ګیس انیمیا د وینې کمی کیډني ډیزیز د ګردو بیماری آرترایټس د جوړونو درد پیرالایسس فالج سټروک دماغي فالج مایګرین نیم سره یعنی د نیم سر درد میموري لوز یاداشت کی کمی یعنی د یاداشت کمی یو څیز زموږ نه هیر کیږي سټریس ذهني دباو ډایبټیز شوګر آسما په دې کې ټي سایلنټ دی دا آستما نه دی دا آسما دی او دا ویلی کېږي سالنډي ته ډپریشن خفګان یا ډپریشن انزایټي بېچیني هرټ اټیک د زړه دوره اپیلیپسي میرګي ټیومر
رسولۍ. خو ګرانو کتونکو اوس به تاسو وایئ چې دا خو ټیک شوه چې موږ به چاته یا ډاکټر ته یا یو بل چاته د خپل مرض په باره کې څنګه وایو، په دې به تاسو پوه شوي یئ. خو اوس به موږ دا څنګه وایو، فرض کا زه به دا څنګه وایم چې زما وهم نه دی، یعنی زه د وهم مریض نه یم، یا زما خېټه نه ده خرابه، یعنی نیګیټیو به څنګه وایو. نو صرف او صرف موږ به د سبجیکټ نه د خپل ځان نه یا که چېرته د بل چا په باره کې خبره کوو نو د هغې نه پس به ډو ناټ ولګو. فار ایگزامپل که زه ووایم چې زما وهم نه دی نو دې لپاره بیا I do not have hallucination، مطلب یې دا دی چې زما وهم نه دی. که چېرته زه د یو هلک په باره کې وایم، فرض که زه د علي په باره کې وایم چې د علي وهم نه دی نو بیا به زه ډو ناټ نه لګوم، بیا به زه ډز ناټ لګوم. زه به وایم علي ډز ناټ هیو هیلوسینیشن، مطلب یې دا شو چې د علي وهم نه دی. دغسې د خېټې خرابېدل I do not have یا I don't have loose motion، یعنی زما د خېټې خرابېدلو مرض نه دی، زما خېټه نه ده خرابه. خو که چېرته د یو سینګولر ناون په باره کې ویم نو بیا به he his، یعنی د یو هلک په باره کې he does not have loose motion. صرف او صرف په نیګیټیو سنټنسز کې به د سینګولر سبجیکټ دپاره مونږه ډز ناټ لګو، د پلورل دپاره به ډز لګو، د پلورل دپاره به ډو ناټ لګو، او د سینګولر دپاره به ډز ناټ لګو. فار ایگزامپل زما سره سبجیکټ هی وي، شي وي، اټ وي، یو سینګولر ناون وي، یعنی زه د دیو په باره کې خبره کوم، زه وایم چې د دیو دغه مرض نه دی، نو د دې لپاره به زه د سبجیکټ او د هیو په میانس کې ډز ناټ لګوم. که چېرته زه خبره کوم د آی په باره کې، یو په باره کې، وی په باره کې، دی په باره کې، او دغسې د یو پلورل ناون په باره کې، نو بیا به زه د سبجیکټ او د هیو په میانس کې ډو ناټ لګوم. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به نیمز آف سیکنیس یا نیمز آف ایلنیسز دغه هم زده کړي وي، او تاسو به دا هم زده کړي وي چې موږ به چاته دا څنګه وایو چې زما دا مرض دی، زما ساه لنډۍ دی، زما خېټه خرابه ده، زما مرۍ خرابه ده، وغیره وغیره. خو تاسو به دا هم زده کړي وي چې زما خېټه نه ده خرابه، زما وهم نه دی، زما زړه نه سوځي، وغیره وغیره. او ګران کتونکو چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې د الف نه وله تر یې پورې انګلیش زده کوئ، هغه هم صرف او صرف په 2 میاشتو کې، نو بیا هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او که چېرته تاسو واقع د دې ویډیو نه زده کړه کړې وي، څه نه څه فایده درته شوې وي، نو بیا در سره هم په دې ځای ویډیو له یو لایک ورکړئ. او که چېرته تاسو د انګلیش سره ریلیټډ په یو ټاپک کې کنفیوز یئ نو بیا صرف او صرف په کمنټ سیکشن کې یو معمولی شان کامنټ وکړئ چې زه په دې ټاپک کې کنفیوز یم، نو انشاءالله موږ به تاسو له هم په هغه ټاپک باندې راتلونکې ویډیو جوړو. ستاسو د کامنټ مطابق د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.